بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو دوستانو، هیوادوالو، له داسې پټو توطیو او پټو رازونو څخه هم باید سره خبر یو. داسې ویل کېږي چې امریکا یا غرب غوښتل چې د پاکستان د آی اس آی په مرسته د موساد په مرسته باندې په افغانستان کې د افغانستان پامیر څوکه، د افغانستان د واخان دره او بدخشان له افغانستان څخه جلا شي. بدخشان او د پاکستان یوه منطقه شریک ورسره یو ځای او هلته د اسماعیلیه دولت د اغاخان تر مشري لاندې ایجاد شي، تر څو په دې وسیله سره امریکا وکولی شي چې د اسیا په دا زړه کې د اسیا په بام د دنیا په بام پامیر باندې دلته داسې یو د اسرائیلو په شان باندې خپل لاس پوڅی حکومت ولري، دولت ولري، چې حتی د پامیر د غرونو په لاندې هلته د هستوي سلاحو د استعمال ضد تونلونه هم جوړولی شي. هلته د ستراتیژیکو سلاحو دپاره مسؤون ځایونه جوړوي تر څو په هغو باندې وکولی شي هم چین، هم روسیه، ایران، دا هندوستان او پاکستان، دا ټوله منطقه تر خپل سانسور او خپل کنټرول لاندې راولي. خوشبختانه چې د افغانستان بیدار وسلوال پوځ قوتونه دې ته متوجه کېږي چې دوی دغه پلان یې په نطفه کې ورخنثی کړ. که څه هم پاکستان اغاخان تر پاکستان هم راورسول او پاکستان کې استقبال هم وکړو، ډېر لنډ ورځو کې دی کول چې دا کار دا تاسیس وکوي. ځکه چې آصف منیر یو بیان کې وویل چې پامیر که په خپله خوښه راکوي افغانستان رادی که کنې په زور نیسو، دی دې ته کاملا امادګي نیولې وه. ولې د افغانستان وسلوال پوځ قوتونو چې دوی دا پلان په نطفه کې ورخنثی کړو، نن آی اس آی، سی آی ای او موساد په ګډه سره ناست دي، په ګډه سره اوښکې تویوي، ژاړي او افسوس کوي چې موږ خو دا پلان عملي نه سوی کړلی. د همدې خبرې په بنیاد و چې شوروي اطلاعاتو هم دا کشف کړې وه، تر څو پوتین کې وویل چې موږ په هېڅ صورت سره د افغانستان تجزیې سره موافق نه یو او هېڅوک نشي کولی چې د افغانستان خاوره تجزیه کړي. همدارنګه چین له دې سره مخالفت ښکاره کړو، ټوله منطقه له دې سره مخالفت ښکاره کړو، ځکه موضوع رسوا شوله او په نطفه کې خنثی شوه. موږ ویاړو په داسې بیدارو قوتونو چې د دښمن هره دسیسه توطیه په نطفه کې خنثی کوي. آصف منیر دې په دې پوه شي چې افغانستان نه تجزیه کېدونکی دی. که تجزیه کېږي بیا وایم دا پاکستان به تجزیه کېږي، دا پنجاب و سند و بلوچستان و پښتونخوا به د پاکستان جلا کېږي، یو بل پسې به جلا کېږي. په یاد ولره چې یو ورځ دا تجزیه ستا مخ ته پرته ده. د افغانستان په هکله باندې د منفي توطیو دسیسو څخه لاس واخله، کاندیدې سر به ستا په سر باندې دا راوګرځي. انشاءالله د دې ورځې شاهدان یو. که تاسو دوستان زما د دې نظریاتو سره موافق یاست، دا غږ بدرګه کړئ سره چې افغانستان د ټولو خلکو ولسونو غوږ ته ورسوي چې دلته توطیې دي، دلته دسیسې دي، دلته استخبارات دي، معاملې کوي. دا غږ ټولو ته ورسوي، شیر یې کړئ. څه مننه، خوشحاله اوسئ.